الرحمن سورہ قصص د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره پښتم ده او د نزول په اعتبار یو کم په رستم ده نازل شوه د پس د سورہ نمل او حاصل د سورۃ دار پدې کې نبی علیہ السلام ته تسلی ده په مفصل واقعي ذکر کولو د موسی علیہ السلام ادا حالتونه دي سورۃ کی چیز ذکر کړي نو ټول الله د حبیب دا تکالیف سره مشابه الله خپل حبیب توي کتا سول مکه مکرمه کی پریشانی دا او کافر ترو شړلې نو موسی علیہ السلام د خپل والدینو د وطن لس کالا مدین کی جلاوطن او ګور لس کالا پس راغ نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم پاتم کالوان مکه فتح کا لسم کالوان حج مبارک ترا حجۃ الوداع دا تکالیف بالکل د موسی علیہ السلام دا الله د حبیب د تکالیف سره مشابه الله ورته تسلی ورکړي چې ګور پای باندې سورۃ تکالیف راغلی او قدم په قدم تکلیف او دلائل عقلیم په درو آیاتونو کې ذکر کړي او دلیل نقلی دا حضرت موسی علیہ السلام تفصیلا ذکر کړي او رستو بدلیل نقلی د قارون نم ذکر کړي چې قارون له وګورئ اول نه خو د نفاق او ایمان روړ مال چې ډیر شونه د کفر اظهار وکړو او به انجام او نتیجه شو بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې واضح او سرګن کتاب دی المبین دی کتاب صفت ذکر کو اشاره او دلائل نقلی ہوتا نتلو علیکا لولو من پتا اے حبیب پواسطی دی جبریل علیہ السلام دیکھ گورا دا نتلو نسبت اللہ فلزان تو کو دام اغی اسناد مجازی او قسم دے نتلو علیکا اے بواسطتی جبریل نو اسناد د لستو الله ځان ته کو دي ته اسناد مجازي وي لولو من پتا من نبي موسی د خبر د حضرت موسی عليه السلام نا وفرعون او فرعون بالحق د پاره د حق سرګندې دو لقوم يؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي ان فرعون بشک فرعون علا فی الارض تکبر کړو سرکشی کړو پزمکا کې او د فل ارض کی اشاره دیتا چې ګوره د پزمکا او تکبر کوي نو پزمکا چې اوسه ګرځي را سره لیو تکبر نه خایي ځکه د لیي خاون اوره چې الرحمن علیهم کمزور کولا یوډلې د دوینا کمزور کولا کمزوري غنلوا یعنی طلب دا غیر کمزوری کولو چې دا د کمزوري یو ما تحت دی یذبح ابناءهم ذبح کول به دا غیر زمن بچوي ورته ذبح کول ويستحيي نساءهم او ژوندۍ به پر خودي دا غیلونه ژوندۍ پر خو بچي ورته ذبح کول او دې روح المانی ذکر کړی وای ګورا وجعل اهلها شيعا د مصر او د خپل ملک سیدون کی ډلې جوړې کړې سه په خدمت کې لګولې او کارونه به وکړ او به دام وای دای فرق مختلفه ګرځولې قد اغرا بینهم العداوه والبغضاء د مصر خلک ډلې جوړ کړو او دا غي په منس کې عداوت او بغض ورچور جنگول به لالا تتفق کلمتهم چې د دې خبره یو نشي او په دغه شان بادشاہي کوي نو ګور دا په خوانو منافقانو عادت ته کله ګور دا امت اتفاق لنه پریږي که پوښي چې د مسلمانانو خو یو ځل نو بیا په پیسو باندې دا خبره جوړه کی چې جنگي چې دا مختلفي چې پرې چې دا فاسقان زنادقه او گمراهان په حکومتونه کوي او دې علماء دام ذکر کړي وای ګور خلق جنگول او غیر پارا هر قسم اسباب استعمالول شمال خیال نی او پریزو حکومت کوم دا طریقه د فرعون و دارنګي د خپل کورسۍ د برقرار ساتلو لپاره
د خلق ویني تو یول دام د فرعون او منافقانه سیاستو دا بچول قتلول چې معنا کرسی وانه اراولی یوډل کمزوري کولا چې د دې پلاس کی حکومت را نشي انه کان من المفسدين بیشک او غا من المفسدين لمفسداننا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا او اراده لرلی ومنگا نمن على الذين دا چې احسان کوم پاکسانو استضعفوا چې هغه کمزوري ګڼل شي په الارض پزمکه مصر کې چې بني اسرائیل ونجعلهم ائمه او غرزو موږ دوی مشران د دین چې په دین او دنیا کې وخلق دوی په اقتدا کوي او ائمه ورته وی دعاتن ال الخير سوچ چې خیر طرف سره بلل کوي دی ته ائمه وي خلق دین ترابلی مسترابلی خواږه پاره طریقې وي ونجعلهم ائمه او غرزو موږ دوی ائمه مشران د دین ونجعلهم الوارثین او غرزو موږ دوی وارثان د ځمکې د مصر ونمکن لهم فی الارض او طاقت ورکو دوی ته پزمکه کې موږ دې اراده لرلو ونوری فرعون و هامان او خیم فرعون تا هامان تو جنودهما او لخروا دې دعاو ته منهم د دوینا دې بنی اسرائیلنا ما كانوا يحذرون چودې چیرېدل حضرت موسی علیہ السلام مخکې دلتیرو په کال پیدا شو چې په کوم کال فرعون ما شومان قتلول واوحینا الی ام موسی وحی کړو موږ مور د موسی علیہ السلام ته چې کله موسی علیہ السلام پیدا شو دا ورته یا الله ملک را لګل لکه غیر انبیاء او تم ملک راضی لکه حضرت مریم بی بی ته جبرئیل امین علیہ السلام براتلو او هغه ته وحی وکولا یو خدا دې کې مسله یادې کې داو چې د الهام په ذریعہ د الهام په ذریعہ باندې لکدا قول د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او د امام قتاده او هینا الی ام موسی الهامن ورته وحی شیوا یا الله جبرئیل علیہ السلام یا نور ملائک را لګل وحی کړو موږ مور د موسی علیہ السلام ته ان ارضیه دا چې دی بچی ته شو د ورکوا فإذا خفت عليه کله چې یریدی ته پدوانی اے من جواسیس فرعون د جاسوسانو فرعون فالقيه في اليم نواچ وده په دریاب کې واچوا بحر یمن مراد دی کی بحر نیل له درې نیل له صندوق لرګي جوړ کا هغه صندوق په دریای نیل کې پریزا فالقيه في اليم واچ وده په دریاب کې ولا تخافي یریګه مګنی چې دې بزایش ولا تحزنی غمجنی غمد په جدای ان رادوه الیکی بیشک موږ دې واپس کوغتا تا وجاهلوا من المرسلین او غرزو دلرم من المرسلین د پیغمبرانو نا دیو پیغمبرانو نه جوړو د نبوت ورکو ورکله امتحان الله راولي پای کې ډېر خیر وي الله دغه شان د موسی علی السلام پکور کې موسی علیہ السلام حفاظت کولې شو او ټول عمر به مور په خطر او شپه اورز به غیر خطر یو الله ولګ امتحان براول نو پریشانی او تکلیف به ارمان لګ وخراشي او د ټول عمر د پریشانونو بخلاص کله په امت امتحان الله راوړي نو کله ساعت برداشت کی د ټول عمر د پریشانونو بخلاص اوس الله په دې کور کې د موسی علیہ السلام کې هم حفاظت کولې شو الله محافظ دی خود مور غیر بیٹول مرو فالتقطه آل فرعون موسی علیہ السلام مور شود ورکول چکر یر سیوا شوا نو صندوق کی واچلو صندوق کی دریاب کی پریخو فالتقطه آل فرعون پس روچت کو غیلرا کورنی و خاندان د فرعون داسی بی رضی اللہ تعالی عنہا اغا خدمتگار و وینزو راپور تکو او چغیر صندوق نصر لرکو موسی علیہ السلام پکیو لیکون لهم عدوا وحزنا دید پارا چیشی دا موسی علیہ السلام د دوی پارا د فرعون او د رعیت د پارا عدوا دشمن وحزنا او خفقان ان فرعون بشک فرعون وهامان وجنودهما او لخر د دې دوارو کانوا خاطئین ودی خطاکار
او دې خطا کار نو الله ورته دغه سزا ورکولا وقالت امراه فرعون ویلیو بیبی د فرعون آسیہ بنت مزاحم داغی نمو آسیہ بنت مزاحم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ویلیو وقالت امراه فرعون ویلیو بیبی د فرعون قرۃ عین لی ولک ودا یخوال دستور گزماده او تا پاره روح المانی ذکر کړي چې کله بیبي فرعون تدا څه وي نا ورته وي چې فرعون ورته وي لکه لادي وی طالب یو مال خونه ناغل الله د هدایت ذریعہ جوړ کا او د پاره د هدایت ذریعہ نصیب نشو وی اخوال دستور گزماده او تا پاره لا تخذروه می قتل وی الا تقتلوه کی خطاب فرعون تره و جمع د تعظیم نه پاره یا فرعون او هغه کوم خادمان چې حاضرو چې هغه په دې کار مقرر چې ما شومان مې ذبح کول وی می قتل وی عسى ان ينفعنا زرد شری و فائدہ اور سیمتا او نتخذه ولدا یا ولي سود اولاد وهم لا يشعرون او دای پویدلنا چې دای په سور خطا دي واصبح فؤاد ام موسی فارغا او سبا کړه وزرو د مور د موسی عليه السلام فارغا چې خالی د هر خبره نه سیوا د غم د موسی عليه السلام بچي هو په خپل لاسو دریاب ته ورزول نبی ذکر خفقان راغی سبا کړه ګرځیدل وزرو د مور د موسی عليه السلام فارغا اے فارغا من الصبر او العقل یا سوار خالی من کل شیء غیر ذکر موسی دا هر شی نه خالی صرف د موسی علیہ السلام غم او فکر ان کادت بیشک شاندار نزدی واغا لتبدی به چې سرغن والے کړو په دې سرا لولا ربطنا علی قلبها کچری مونږه مضبوط والے نه ورو استراغه پزړو لتكون من المؤمنین دیر پار چی شداد تصدیق کوونکو نام دیر کی مومنین پمانا ایمان پمانا تصدیق ہے چی دا نورم تصدیق و ایمان دا دی پزرو کی پوخشی او پدی بانی تصدیق و یقین راشی چی اللہ وعدہ کری چی انا رادوه الیکی اللہ ورطا واپس کو وقالت لی اختیه ویلی امور دا موسیٰ علیہ السلام لیوختی خورد موسیٰ علیہ السلام تا چکلے صندوق دا پدریاب کو غرزورو وی قصیه ورپسی زا وی دی صندوق پسی دا سلوی لدی نزا او دا سمزان بان خلق مپوئے وگنی چت دی لگوری فبصورت بیهی عن جنوبین ناغی قتل دی صندوق تا دا علخنا عن جنوبین اے عن جانبین یا عن بعدن دلرین ورته قتل وهم لا يشعرون او دین پویدل چې دایګنه خور دا او د صندوق په سیر روانه ناغیو قتل چې صندوق د فرعون کور تلاړ مور ته دا خبر مراو نانور پریشان شو چې دا هم په خپل لاس جوړ د دشمن په لاسو کې ورک بیا فرعون دې ته تیار شو چې قتلو مینا ویزو سوک زنانه راولی چې دته شودو ورکی الله ويحرمنا عليه المراضع دې کی تحریم دا په معنا د منع ده تحریم شرعی نه مراد ځکه معصوم مکلف د تکالیف شرعیو ني وحرمنا عليه المراضع بن کړیو مون پاو هغه شودو ورکون کی زنانا مراضع جمع دا د مرضعن او دا غزنانه توی چې بچی ته شودو ورکړي بند کړي مون په شودو ورکون کی زنانا من قبل اي من اول امره دا اول زنا کما زنانه چې براتلا موسی عليه السلام جړل او دا غي خواینا غستا فقالت نو ویلی دی خور د موسی عليه السلام هل ادلکم آیا خبردارین درکم تاسو ته علی اهل بیتن فیکور نایوان یکفلونه لکم چې پرورش وو کی دی موسی علیہ السلام تاسو لپاره وهم له ناصحون او با غید دی لپاره د خیر خواهاننا نو دا خبره رخیدا زر مور فصلا نو مور شراوستا روح المانی دلته ذکر کړي
وإفاتت بأمه مور راوستا وموسى عليه السلام على يد فرعون يبكي وهو يعلله موسى علیہ السلام فرعون غیب کی روشت کر جاری کلا رہی ہے اللہ وی ور ظالم لوی چترا دور ویلی پی کی خواہ بچے وستا پلاسو کلو یو چراغ پار دادو رسول منکے نکل فدفاو الیہا دا موسیٰ علیہ السلام والدی دے ورکو فلما وجد ریحها استانسا والتقم صدیحا او چکل دا مور گوئی پیو لگی موسیٰ علیہ السلام جڑا بس کا او چې خوې ولا ورکنو خوې واپس نه ورته دا څنګه چلې ټولو نالیستا وی بس یاره زداي زنانه چې کم بچي د شاخوانا لیکنه نو بس الله راته سرات ګرځولي چې زما غخوا والی فرادتنا الى امه واپس کړه می واغ خپل مور تا کې تقر عینها دې پارش یخی شسترګې دې پدی بچي ولا تحزن ولا خفنشی په جداوالی د بچي ولتعلم او دې پاره چې دا پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله حق ده الله چې سو یا حق خبري ور اسور وعده چې قران کې کوي ایمان او د تقوا د وجنا دنیا او آخرت کې چې پوه شي چې الله وعده حقيقي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نه نو د الله په وعده پروا نه کوي ولما بلغ شده ہر کله چې رسیدو موسی علیہ السلام شده مضبوط وال خپل تزوانه خپل توستوا او برابر شو دا واستوا اصل کې دا شده د پاره تفسیر دی آتیناه حکمن نور کړو موږ ته پیغمبري یا حکمن علم او پوها حکمن هغه معقل پوها ور کړو نبوت او علم او پوها او علم ورته دین ور کړو وکذالک نجزی المحسنین او دارنگی بدلی ورکو منگا نیک ملک انکو تا ودخل المدینتا وردن نشو خاردن مصر تا لاحین غفلت پا وقت غفلت او دنا خبرتیا کی من اہلها دا اہل لی خارنا دا علماء لکلی یا خود غرمی دا قیلولی وقتو روح المانی ذکر کری دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او یو قول دا ایندارے چې ما بین العشاء والعتمه د ما خام د ما سوتن پر منس کی وردل نشو چې خلق بز د شپې او د کېدل او دو یا غرمه او دو فوجد فيها رجلين مندلیو پاره کې او دو سړي یقتتلان چې یو بل سره جګړه کولا هاغه من شیعته ویدایو د ډلې موسی علیہ السلام نو بنی اسرائیل او روح المانی اتخان ذکر کړی دا آسان دیرو چرځه کې موسی علیہ السلام له درد سر جوړ دایو په کې د دې نه سامیره وهذا من عدوه او داد دشمنانو داغنو یو د فرعون د قوم نو یو د بنی اسرائیل نو جګړه وي په خپل منځ علماء ذکر کړي وای دا فرعونی او لوی د لرګو ګډه تړل او په دې وړو نا ورته زادور غد ګډه وړش دغه خامخابه وړي فاستغاثه الذي نفریات کړو کس من شیعته موسی علیہ السلام نے طلب د فریاد کړو مدد ته غوښتو فاستغاثه الذي نو طلب د فریاد کړو د موسی علیہ السلام نه کس من شیعته چې د ډلې راغنو علی الذي په مقابله کس کی من عدوه چې هغه د دشمنانو د موسی علیہ السلام نو وګوره دې ادور زیاته په ما کوي موسی علیہ السلام ورته ظلم وکړو یا خلاګېړې کم کا او یا داسو کا چتی ورسره یوسا نیمته اوس نیمبره اوس ناوله تاسو شفارسونه کې را شدي نشوړې تی اوسنو موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ته غصه ورله فوکزه موسی نسک ورکړه وخت موسی علیہ السلام فقضى عليه معنا وفقتله بس قتل فقضى عليه بس قتل کوغا یا فقضى عليه د دې سوق د وجنا فیصله کړي و الله د مرګ عليه الله د مرګ فیصله پیوکا نو د قضوا فاعل یا الله دې یا موسی علیہ السلام قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی هذا من عمل الشیطان دا دی دا عمل شیطان نا دا عمل شیطان نه
ورا دای وجنګولو خبره کمزله ته او رسولا دی کی اشاره سو چې هاذا من عمل شیطان تفسیر خازن کې وای هاذا کی اشاره د عمل د مقتول تا لا الی عمل نفسه دا خپل عمل نه دی چې سکی ور کړي اخو د مظلوم مدد کولو نه یو کار چې کې او حربي کافر دی وجولو ناغت نه مراد هاذا کی اشاره دا عمل د مقتول تا تا چې مرشو د زیاته کولو ودا د عمل شیطان نه او دې کې خپل عمل ته اشاره نه یا اشاره دی مقتول تا تفسیر خازن کی ہوئی نو عمل ہوئی پمانا دا جند هذا من جند الشیطان و حزبه و ادام دا شیطان پڑھل کی اوڈل یو کسو اور آغد طولی نیو هذا من عمل الشیطان و ادام مقتولو دڈل دا شیطان انہو بیشک دا شیطان عدون دشمن دے مدل مبین گمراہ کون کے دے مبین سکارا اگر رستو پدی بانے خریرہ مرا روانا بیا رستو ددی سامری و دبل فرعونی جنگو بیا موسیٰ علیہ السلام رانیو کنی رانیو فلما اراد ان یبتش باللذی هو عدو لهما اگر بیا دوبارہ رانیو چه ظالم رونی سی او مظلوم تخلاص کی نسامی التقی حل سرگن کو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو رب ما انی ظلمت نفسی بے شک ما زیاتے کرے پخپل زان فاغفر لی نبخاراتو کی ورا دا محارب کافرو دا محارب کافر قتل الجیزوی دیدے کی قتلم خطان راغلے نو یو کافر محارب دے او بل خطان قتل شے و دا انبیاء و شام دائی ای که خطانم سو قتلی نو دا اللہ دا حکم سوی اللہ دا حکم پابندی چون کی حکم دا قتلول خلانو راغلے نشان دا انبیاء علیہ السلام لے پدی اعتبار ہوئی اللہ مازیاتے کرے فضان فاغفر لی نو بخنا راتو کی فغفر اللہ نو اللہ رب العزت غتا بخنا کرے وا انہو هو الغفور الرحیم بے شک شاندار دغا اللہ دیر بخن کے مہربان دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو رب اے رب زما بما انعمت علیہ دابا دے کہ دا قسم نپارا وما مصدریہ نمانا داوا اقسم بانعامک علیہ بما انعمت علیہ قسمی دیوی فسبب دے انعام ستاپما اللہ تاپما انعام کرے ما پیدا دور نبوت را کرے فلن اکون ظہیرا للمجرمین ہرگز نبشم زمدادی دفارد مجرمانو چه اللہ مجرمان وی کافر وی استاد دین خلاف وی زبر آغی چرم امدادی نے جوڑے گم اگر دا دیر جامع آیات تے دا مجرم مدد والا بنا جوڑے گی دا ظالم بادشاہ دے او پتاوانے دا ظلم کارو نکئی مجرمانو فاسوا فی المدینت خائفا نو سوا کرو پخار دا مصر کی خائفا یریدن کیو چرا اسن فرعون پر دی پتون لگی یترقبو معنی ابن کثیر کے یلتفتو واسے رستو دیکھل قتل یا یترقبو معنی یترصد انتظار کولو فیذا الذی ناسات یاکس استنصره بالامس چه مدد غفته دی موسیٰ علیہ السلام نپرون یستصرخوه بیچر وحل دتا دمدد دپارا قال له موسیٰ وی بیشکت خامخا سرکش سرگن پرونجم گور جنگ جوڑ کرو او داغی دو وجن سورا نقصانو شو او زوی پا خطرہ و تکلیف کی واچولم نن دی بیا جنگ جوڑ کرے فلما ان ارادا ارکلش ارادل ریو موسیٰ علیہ السلام ان یبتش باللذی دا چی حملو کی ورونی سیاغ کس هو عدو اللہما چی اغا دشمن دی دعاو ندی سامینی وی گننن مانی سی پرون خدا و سکلی دی رہو چی اغا پی مرشو دی جونن زمان نمبر دی قال دور تویدو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اتوریدو تیراد لری ان تقتلنی چی ما قتل کی کما قتلت نفسا بلمس لکسنگ دی قتل کرے وغا نفس پرون ان تريد تیرادن لری الا ان تکون جبارا
مگر دا چشی جبارن زور اور فی الارض پزمکہ کی. دیو جنا غباد علماء چوئی چی جبار چاہتا ہوئی وہی چی دو ناحق قتلو نے کری ناغا استدلال ناغی دی آیات نرے. بعض مفسرین وہی جبار چاہتا ہوئی چی اغا ناحق دو قتلو نے کری الا ان تکون جبارن فی الارض مگر دا چی شیط زور اور سرکش پزمکہ کی وما ترید تیرادن لرے ان تکون من المصلحین دا چی شید اصلاح کون کنام. نو بس هغه سړي جنگ پځې پرې کو او فرعون ته منډي کیا فرعون چې زموږ د قوم سره چا وجل او تعالی پته نواګر چې ته رب العالمین په خبره باندې یو په لوی رب العالمین م بیا درته پته نه لګ. نو هغه موسی علیہ السلام قتل کړي. فرعون زر مشورې والا کسان رو غوښتل او د موسی علیہ السلام بارکه حکم وګچروي دي چې قتل کو. نو ګره دربار کې یو مؤمن ناس بعض پټ ایماندار وي خو چې مکراشي ایمان سرګن دا هغه رجل له چرست سوره مومن سلی اسلام فارق کې هغه پوره تفصیل لا روان وجاء رجل راغله یو سره ورته نبی د مدد د پار راځي الله ورته سره وي چې د دین د مدد د پار منډه د انبیاء علیهم السلام د مدد د پار منډه نو الله غته رجل سره ویلي وجاء رجل راغله یو سره من اقصى المدینه دلری طرف د مدینه نه سعا چرامن دیواله قال دوی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان الملأ بشک سرداران د فرعون یاتمرون بکا مشورہ کئ استابارکی یقتلوک چ قتل لکی فخرج نزوزا انی لک من الناصحین بشک زیم تاغ پارا د خیر خواهاننا. دا قرآن نبی علیہ السلام امت توئی شکر پا موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم امتحان دے لا پیدا ندے فرعون داغد وجن ما شمان قتلے چه پیدا شو نمور پا خطر را او دا پیدایش سرے پا صندوق کی واشورو دریاب تے اور غرزورو بیا اونیوے شو او اگا قتلولو و زبحکولو والا چڑی پا لاسو کی نیولی و موسیٰ علیہ السلام فرعون صلی اللہ سکے او ای قتلو میں او بی بی ورطوئی نبی قتلے. نو بیا ور پسې ګورا شاہی خاندان کې لشه یکدم تکلیف راغی نه د وطن نبار وته نه د مصر نه په لشه تعالی کلی درې نو ور تلار معلومه نو ور څوک مرګرشتا او تنها بلا ساس بابا د مصر روان شو. فخرج منها خائفا وته حضرت موسی علیہ السلام د خار د مصر نه یریدون کې تبعیر پام بیا علیہ السلام امراضیه ترقبو انتظار کولو رستوستوی قتل. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو ہر تکلیف کی انبیاء علیہ السلام اللہ نے سوال کی رب نجینی من القوم الظالمین اے زمان رب نجات را ترا کی د قوم ظالماننا. ولما توجہ تلقاء مدینہ ارکلش متوجہ شو پا طرف د مدین طرف تا متوجہ شو او دا مدین د مصرنا روح المانی ذکر کړی یعنی اتو روز منزل لکه مدینه منوره د مکه نه سور لري و پیدل چې وسوکلون اتر د منزل وو کله چې متوجه شو طرف د مدین تا دا شعیب علیہ السلام غکلم چې دغلت د فرعون حکومت نو قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی واسا ربی امید کوم زرد شرف زما ان یهدینی سوا السبیل او بخی مالرا سوا السبیل برابر لارا. دا اللہ طرف تے توجہ کا نو رب العالمین ورطلار سمکا و دا حجرت پلار روان شو. عسا ربی ان یهدینی سوا السبیل زرد چرف زما ان یهدینی او بخی ماتا سوا السبیل برابر لارات. نو اترز منزل کو مدین تو رسول او دی اترز ګور نه خوراک شتا نسکاک شتا لار کی دو اونو پانی خورلی دا انبیاء علیہ السلام او تکالیف د تسلی د پاره د امت ته ذکر کړي. ولما ورد ما مدینا هر کله چې رسیدل او بود مدین ته ورسیدو دا غي نه باریو کویو چې د دې خار خلق باغی با نو بوړي او مال به وبکولو. وجد علیه امه من الناس نمندلیو داغی پا خواہ کی
امتن یوڑل من الناس دخلقنا یسقون چی اغی ساروی وبکول غانو گڑو بزول وبکول ووجد من دونهم امراتین اوی من دی آخواد دوین یو دو زنانا چی اغی پا پردک ناستی و تزودان خپل گڑی دو گونمن کولی و موسیٰ علیہ السلام دا ناشناو لگی دا او شان دا انبیاء علیہ السلام مدد دا مظلوم دے یو خیداوی چرا زنانا سنگروتی دی بات وذاکو ملکنو کی دا رواج زنانو بانے کارون نکی دا قرآن سنت و شریعت نا خلاف دے اللہ خوئی توی وقرن فی بیوت کننا تب پا کورنو کی کینے سڑے کور کی ناستی او خزا پا پٹو کی کارون نکی ولټه خبره دا شریعت نه ولټه زنانو ته وی وقرن فی بیوتکنا تاسو نام نفقاو خرچا دا پچا دا الله په خاون او پناری نو لازم کړي زنانو باندې کار کول یو خو دی پدګری پټو کی ګرځي نصر یو د پردی مخالفت راځي دویم دا خدای ذمہواری نه دا ذمہواری خو سړی و نو دا په ناشناو لګی بل دا چې خلق مال وبکول او د خپل غړیو بوت نه پرې خو به بول را تخصیدی دی به منی کوله قال موسی علیہ السلام او فرمایل ما خطبکما سده حال تاسو د دواړو ما خبرکما تاسو سه حال له ما مطلوبکما چې را خلق غړیو بکې تاسو نه پرې دی قال تا دې دواړو ورته ویلو لا نسقي مونږ دا خپل غړي نو وکړو حتا یصدر الرعاء تر دې چې واپس لاړ شي داشبون کی او کته چې تاسو لبار روتی و ابونا شیخ کبیر او والد زمون بوډا لړ وګوره دا مسله کدی زنانه سوک نشتا نا و مجبورن بیا پرده کی بار روزی کپټی کی کار کوي او غریب په پرده کې سوال کوي او چې سو کېشتا او هغه دې قائم مقام دې بیا دې تبار راوتل نشتا و ابونا شیخ کبیر والد زمون بوډا دی لوی ډیر بوډا دی او دې باره کې جمهور مفسرین دا وایي چې دا حضرت شعیب علیہ السلام دا روح المانی ذکر کړی او ابن کثیر ذکر کړی بعض علماء وی چنرا بل سوک حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ دا غیو کتاب دے غی توی جامع الرسائل لابن تیمیہ دا غی کی پا بعض مسئلو رسالی لکلی یو رسالہ پدیم دا غی پرنبنی جل یو شپیتم صفحہ کیوئی شیرا شیخ کبیر شعیب علیہ السلام وینو شعیب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام پا منز کوئی دیر زمانہ دا قول د باز نور مفسرین هم ده او دا قول جمهور رد کړي او خوښ کړي نه روح المانی ابن کثیر وای چې اکثر مفسرین پدې چې دا شیخ کبیر ګراسو کو حضرت شعیب علیہ السلام او عمر رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر ذکر کړي وای دیش کو بڑا سے ظالمانو کول غړي وو کی بیا یو غټه و چې پلس کا سبه او چتور نه وې د کوی د خله د پاسه کې فسقا لهما نو موسی علیہ السلام دے دوارو تا غړیو بکړی یو غوای پسو کا سبو کرے استا او یوازې رويستا اګټه بس یوازې لرکا الله انبیاء او تر طاقت ور کړی دا اتور ز نارم دے اګټه یوازې لرکا کوی خلینا او بوکه یوازې رويستا فسقا لهما نو غړیو بکړی دے دوارو تا ثم تولى الى الظل او بیا وړې دلو دی سوري طرف تا یو نو کوی سره خواکي داغی تلاړو کې ناسو ادا بدلوي د مظلوم مدد دا د چا کار دی انبیاء علیهم السلام ورته مظلوم د مدد د وجه نه خو وطن نه راروښ او دې کې هغه خپل خو او عادت د انبیاء علیهم السلام دائما وی بیا د مظلوم مدد کوي فقال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی الله ته جوړلی رب اے رب زما انی لما انزلت الیا وای بیشک از هغستا انزلت الیا چې تیر علیږي ماته د خوراک نه من خیر دې کې خوراک ته مراد ده علیږي ماته من خیر د خوراک او رزق نه فقیر نو محتاجم دا ورته چې انبیاء علیہ السلام په لوګه کې چاته جاړي لار ورته معلومه نه چاته جاړي د کافر د نیو خطر نه چاته جاړي رب نجنی من القوم الظالمین آیات وشتم کې وای
لار معلومه نو عسى ربي يهديني سواء سبيل او دلته رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہر حال کې الله ته توجه کوي او الله نه سوال کوي. دی وی چې لاړې خپل والد ته دا ذکر وکړو چې یو مسافر مونږ ته غړیو بکیو بیا کې ناس را شعیب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دا ضیافت او مل مسیا دیتا د نیکنه میراث کې وایو ته دو کزر راولیا مسافر. فجاءت وحداهما نراغل و ورته یو د دې دواړو نا تمشي علی استحیا چې پیاده راتلا تمشي پیادل را روانه وا علی استحیا پډېره حیا سرام پډېره حیا پیدل را روانه. او عمر رضی الله عنه قول ذکر کړي وای دالک د آزاد وسیل زنانو پشان په پړونی او برکه کې پټاوا. نګور د حیا راتل د زنانه سي چې دا په پړونی او برکه کې پټاوا. قران دې تعالی استحیا وای. عمر رضی الله عنه قول ابن کثیر دلته نقل کړي یعنی دې ځان په برکه کې پړونی کې صادر کې پټ کړو. تمشي پیدل راتلا علی استحیا پډېره حیا سرا. قالت وی انا وی پیشک والد زمایدو کا واړیتا لیجزیکا دیر فارچ بدل در کتابا اجرما سقیت لنا بدلها چتا مونږ ته ګړو بکړي. حضرت موسی علیہ السلام راغی او دې کې مفسرین ذکر کړي دا مخ کې روانه اور پسیو نو هوا وا دې ته ایمان ورستو شو او ستاره هوا ستاره پړونه ګورکا دا اولو پټو چتای رستو نما تلار خیا. فلما جاء ورکل چراغ حضرت موسی علیہ السلام وقص علیه القصص او بیان کړو پاغي بیان کړو پاغ بیان چې دغه شام زده مصر نراغله او زدا سي مودا سکار میکړه. قال حضرت شعیب علیہ السلام ورته لا تخف یریګما نجوت من القوم الظالمین نجات دیومندو د قوم ظالمانو نا. او دې کې بل سنت طریقه در لخی دا الله یو بندره کافر مشرک زنادقو په مخ کړه ناغله پناهي ورکول اغله فکور کې زی ورکول دا سنت د انبیاء دي. پیږي په خبرو موسی علیہ السلام مظلوم ټول دنیا کې سوکنو نو چاول کور کې زی ورکو دا طریقه د انبیاء علیهم السلام. دا امت ته اجازه سے مظلوم دے کافر او زندی کو منافق په مخ کړه نو سورج پکېږي مړ خو واسه مړ بس پناهي ورته ورکا او ورته داسې کس ير لري کول سنت دام بیا ودی او کته ورته چې نه ير ورله نورم سیوا کی بس دل سره د سړی غیر سور نورم سیوا کی. شعیب علیہ السلام ورته لا تخف یریګما دا ظالم دل توسن رسی نجوت من القوم الظالمین نجات دیو مند د قوم ظالمنا بيد ظالم قوم نخلاص شي او پکور کې زه ورکو. دا شان او سنت د انبیاء علیهم السلام دي مظلوم ير کول او هغه ته زه ورکو لکه مدینی انصار الله حبیب ته زه ورکو او لکه د بال بچ پشان باندې د ځان نسیوا د الله د حبیب حفاظت وکړو. قالت احداهما ویلی یود دې دعاونا یا بتستاجره وی اے بابا جی په مزدوري سرونی سنه دی والد علماء کې نوې رجرات یو نیک سړی نو زوی په مزدوري نیسو. ان خیر من استاجرت القوي الامين غرض هغه چانا چې تی په مزدوري سره نیسي نو دا موسی عليه السلام نے القوي چې ډېر طاقتور دی الامين او امانتدار دی او ایسو کوم څوک مزدور نشي دا دو خبرو له حال دیو کی یو چې سره پاره نشي نو پاغي د وسو طاقت شتا دویم امانتدار دی دانه چې تاسو لپاره نیولې ټول کوړته چلے نو سبکه په امین القوی الامین دې طاقتور دی او امانتدار دی. علماء د طریقې اندي چې والد ته تاسو کو چې تعالی صفته یو هغه ګټه چې لس کسانه لری کوي هغه بوکه چې پلس کسه روباسي دی आवाज رويست او امانتدار دور دی چې زه مخ کې راتم لارم ورته معلومه نه و ما ته ایمان او مخ کې نه رسو را پس راځم. قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایل انی اريد ان انکحک احد ابنتي ادي کدا مسله علماء ذکر کړي وای ګور نیک سره ایماندار او تقوادار نو هغه تخپل لونا او خپل خويندې د نکاح لپاره پیش کول دا سنت د انبیاء علیهم السلام دی.
دلته ورته الله نیک بندا شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام چې کله پیجندل ناغت د خپل لور د نکاح پیشکش کړي. امام بخاری رحم الله باب تړي وای باب عرض البنات والاخوات علی الصالحین. باب د بیان د دې کې چې خپل لونه خويندې نیکانو ته د نکاح لپاره پیش کول. عمر رضی الله عنه سورہ جلیل القدر شان ہے لیکن په خپل خلج حفصه رضی الله عنها کونډه شو. ابو بکر رضی الله عنه یې رکھدنه نکاح را دلره د حضرت عثمان رضی الله عنه ته وي. عثمان رضی الله عنه ته وي دارنګ الله حبیب په خپل عثمان رضی الله عنه خپو اناسو چې کله یو بیبي وفات شو الله حبیب ورته ولې خفه ویل الله حبیبا اغستا سلور بیبي نکاح کې او دغه رشتيو ذریعہ او وفات شو وی پریشان کی ولې دا جبرئیل ناس علیہ السلام الله کی طرف نے حکم روڑے اللہ اذا بل لورم په نکاح ور کذ کو ورته ذنورین. قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایل انی اريد زیر عدلرم ان کی حق چ پنکاح ورکم تا احدب نتیاتین یو پدی دولونو کی چ دادی خود دا ګور نکاح تولو نکاح کرا سے ابهام په شریعت کی درست نه دا خو اسی خبره ورته ذکر کلات نکاح تړلو وی دي دوالو کی یو زیر عدلرم چ تا ته پنکاح درکم علا ان تاجرنی ثمانی حجج پدی شرط چه اخلی بزمان بدل دکار کول و تکالا. یو معنی علماء دا کری علا ان تاجرنی ثمانی حجج تبنو کری که زمان سرات کالا نگر دیکی بت مال مالو گا ٹھیغی سرب مہر و نان نفقار سادا کی یا علا چه خدمت بکی اتکالا گر خدمت دا زوج دا مہر گرزی کنا دا مسئلہ ائمہ په منځ کې کتابونو کې به اعتراضی فکر کې زموږ بعض علماء د بعض صورتونو د وجنه جائز کړي. علام تاجرنی ثمانی حجج دا چې خدمت وکې زما سره تکالا یا تاجرنی اخلب بدل زمان د کار کولو تکالا فینت ممت عشرن کچری پورا کلس کالا فمن عنک نو دا بستاز طرف نے احسان ہوئی وما اريد زیرادن لرم ان اشق علیک چیز سختیو کم پتا ستجدنی زرد چوب موما انشاءاللہ کدا اللہ خوشوا من الصالحین دنے کانونا. قال موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائل ذالک بینی و بینک دا خبر دا پا منزما استا کی بس دا خبر استا و زما پا منز کی شوا ایم الاجلینی کم یو د دوارو نیټو نه قدویتو چې ما پورا کا کالمی پورا کلو کلس فلا عدوان علی نو بیا بزیاتی نی پما والله علی ما نقول وکیل الله پاس چې موږ وایو وکیل ذمہوار دی. حدیث بخاری شریف کی راغلی ابن کثیر دا حدیث دلته ذکر کړي. سعید ابن جبیر رضی رحم الله وای یو یهودی معنی تاسو کو چې د هیره مقام وی ای الاجلین قضا موسی موسی علیہ السلام کما نیټه پورا کړو اته کاله تیر کړو کلس نو ګرځالوی عالم او قران او سنت خو چې پته کلنی نو ځان خبره او قران او سنت کې نه کې فقلت لا ادري ما ته خو دې مسلې پته نشتا حتا اقدم على حبر العرب صبرک چې زلال شم په عالم د عربو تلل شم ته پوس بوک نو چراغ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے ته پوسو ناور توی چې اکثرهما واطيبهما ولس کاله پورا کړی لس کاله پورا کړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د قول مطابق لس کاله حضرت موسی علیہ السلام د خپل وطن د مصر نا دا په مدین کې جلاو ته نو ورانو خلاصي کلا ټلیفون یو کلا خط وی لس کاله کې والدې له پته نه لګي د نیکانو خلقو تکلیف یو پر هغه درد چې پیدا شونه په تکلیف بیچ دریاب لو غرزول درد او تکلیف ته الله د نیکانو تکالیف قدم په قدم رالیږي چې د آخرت تجر ولشي بیا لس کال والدې له پته نشته چې ما بچي کوم ځای کې بعضی دا سی چې بچي مجاهدین د مرګ ژوند پته نه لګي نو دغه خلکو نسبت د موسی علیه السلام د والدې سره دی لس کال کې له پته نه لګي چې موسی علیه السلام ژوند دی سشو سنش والله على ما نقول وكيل.
فلما قضى موسى الاجل ارکل چې پورا کړو موسی عليه السلام هغه نیټه پورا کلس کال تیر کل نو لس کال پس بیا مصر طرف تر روان شو جره خبر بهیر تیری وسار باهله روان شو د خپل اهل عیال سره لس کال پس موسی علیہ السلام وطن تراتلو او دې کې حبیب تموي چې تاسو هم لس کال پس حج تراشي خپل وطن ته اتم کال باندې مکه مکرمه د فتح کا انا سنویلد من جانب التور نارن د طرف د کوه تور نارن اور قال لاهله وی خپل بیبی ته کوشو تاسو دې کیسار شي انی انست نارن بیشک مالی دل اور لعلی آتیکم منها بخبرن کی دیشی زراتلکم تاسو تددین بخبرن پس خبر سرا لار رانا خطا شوی بخبرن ای بخبر الطریق او جزوت من النار یا پیو ٹکڑی یو تیلی بلشوی سرد اورنا پیو لرگی بلشوی سرد اورنا جزوا ویستوئی روح المانی وی ما یبقا من الحطب بعد الالتحاب لکا لرگی لمباو کا خصیصہ پکی پاتے رہنے یو طرف بل یو تالاسو کیونی ودی تجزوہ ہوئی حارث سروٹ کا معنی در تمخ کی تیر وشدہ درست ندا او جزوت من النار یا پیو لرگی بلشوی سردورنا لعلکم دیر پارا تستولون چتا سزان گرم کئی فلما آتاہار کر چراغلو دی اورتا نو دی آواز ور کرشو من شاتوی الواد الایمنی دغاڑی داغ میدان و کندی دخی طرفنا فی البقعت المبارکتی پاغد مکا پاغ میدان کی المبارکہ چیغ مبارک میدان واللہ پاکی خیر و برکت چولو موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری ملاو شو اللہ اور سر کلامو کو من الشجرتی دا طرف دوننا ایا موسیٰ داچے موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ رب العالمین چی بیشک دا چی امزا اللہ امفالن کے دا طول مخلوقاتویم وان القی عصوات اور آچو غرس والا اخبلام سارے فلما رآ عرکل شویکت تحت الزو خزیدہ کانہا جانن تابوی گنی شدہ نرے مار دے وخو غٹا او پا حرکت کی راسو لکن نرے مار واللہ مدبرن نو واللہ گرزیدلو مدبرن شاک ان کے ولم یعقب اور استویرو قتلنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل رامتوجیش ولا تخفو یریگما انکا من الآمین بیشکت دا امن والونے اسلک وردنک یدک لاس کلی فی جیبک بریقل گریوان کی تخرج بیدعا روبزی تکسبین من غیر سوین بغیر دسعیب و بیمارینا وزمم الیک جناحک او جخ کزانتا جناحکا مٹخ پلیوی من الرحبی دو وجد یریو ده بطنا اے روب دربان رازی نو دا اللہ سے دا سرازوخ کو پدی سینے کھیرا علماء لکلی دا اسم طریقہ دا یوزے کے دربان روب رازی نو بس دا سے لاشو رکھیرا دا اللہ ورطا دیری دا ختمی دو یو طریقہ و خیلا لکہ سنگا سری لا مسکلاس پنامی خیری نو دا سے اللہ سور اکبر کیو سینے دا پاس سرے کی وزمم او جخ کئی لے کزان تا جناح کمٹخ بلی من الرحبی دو وجد دیرنا دو وجد حیبتنا فذالک برحانانی دا دو موجزی اور اللہ سن سینی سر جختل دا موجزنو خود یری دا پارا اللہ ورطا یو سبب و طریقہ و خیلہ فذالک برحانان دا دو موجزی من ربک استاد رب طرفنا الى فرعون العرش فرعون تو ملئیه و سرداران داغتا انہم کانو قوما فاسقین بیشک دا یو قوم نے نافرمانا فاسقین یعنی خارجین عن طاعت اللہ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لی رب ربما انی قتلت منہم نفسا بیشک ما قتل کرے دے دوینے او کس فاخاف یقتلون نزیریگم چراغی بدلکی میں قتل کی واخی اور زما ہارون و ہارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا اغدیر فصیح دے زمانہ پجبہ کی فارسلہ معی رد ان
نو ویلیگا ما سر ردعن عونا وزیرا معینا ویلیگا ما سر امدادی یصدقونی زما تصدیق بکئی چکل دیدا تر دروغ نسبت کئی انی اخاف و یکذبون بیشکر ریگم چرئی مات دروغ نسبت بو کی قال رب العالمین ورط فرمائلی سنشد عضدکا والے تردیوگی پوری لاس تسوئی داودس کے کم سنگل چوینزی دینا تروگی پوری دیتا عضد ہوئی وی مضبوطی بکستا مٹی وی اخیکستا پرور ونجعل لکما سلطانا وبگرزو تاسو دپار سلطانا یعنی غلبہ و تسلط فلا يسولون الیکما ندائی بنشی رسیدے تاسو دعاو تضرر بنشی رسولے بی آیاتنا لار شئی دوارا زمون پایاتنو انتما تاسو دوارا ومن اتباکم الغالبون اواسوک جستاسو دوارو تابید غالب بیئی فلما جا موسیٰ ارکل شراغل وحدت موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا بینات پاغ دلائل و موجزات زمون چی سرگند آیاتنو قالو نویدوی فرعونو دد قوم ما هذا الا سحر وین دا مگر جادو دے مفترن دزان نہ جوڑ کڑے شے وما سمعنا بهذا ندی اوری دے منگدا دا سے قسم جادو بارک ہم ندی اوری دے فی آبائنا الاولین پا مشران زمون بنو کی چدائی پا زمانہ کی دا سے گنی شے وما سمعنا بهذا ندی اوری دے منگ بهذا اے نوع السحر دا کم قسم جادو چوئی تا روڑے روح المانی کی ہوئی اور تفسیر خازن کی ہوئی ما سمینا بہذا یعنی بالذی تدعونا الیہ دا تچکم توحید و دین تمنگرا بلے ندے اور ادرے منگلا فی آبائن الاولین پا دین دا مشران و زمون بنو کی وقال موسیٰ فرمائلی موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما اعلم خفو دے بمن پاغچا جاء بالہدا چه اغرات للکری دی پا ہدایت سر من عندی دی طرف دا اللہنا ومن آسوک تکون لہو عاقبت الدار چیشی بدا غید پارا عاقبت الدار خ انجام دکور دو دنیا یاد آخرت انہو بیشک شاندار لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا وقال فرعون ویلو فرعون یا ایها الملأ اے زمان مشوری کسانو ما علمت لکم من الہ غیری زن پی جنم تاسو پارا بالمعبود و مددگار بغیر زمانہ اغسر یرشو چدا وزیران او مشوری کسان مشر تواو نڑی او تخو بادشاہی میں ختم نشی ننبے رائی غم کئی وی زمان مشوری کسانو ما علمت لکم من الہ غیری زن پی جنم تاسو دا پارا بالمعبود سیوا دخپل زاننا دی بارک لگمخ کی تیرو چی فرعون دہریو او کم مشرک نو دو قولنی مفسرین سوک چوئی چرے مشرکن من الہ غیری معبود غیر دا دی معبودان و زمانہ چکم در تما جوڑ کری یا من الہ معبود غیری بغیر زمانہ پخپل دو لوحیت ربوبیت و خدایتوب دعوی کرے وا فاوقد لی یا حامان علی الطین نو بل کمال پارا اور یا حامان و حامان علی الطین پخط باننی یعنی پخی خسترال جوڑے کا فاوقد نو بل کلی مال پارا یا حامان و حامان اور علی الطین پخطا یعنی کچا خست جوڑے کا وے پور پخی کا فجعل لی سرحن نو جوڑ کا مال پارا سرحن یو مانائی یو دنگ بنگلر آل جوڑا کا لعلی کی دیشی چیز اتولعو الہ موسیٰ کی دیشی اتولعو چیز بر ورو خیجم یو مانا مفسرین دا کرے اطلاع بر خطو توئی کی دیشی اتولعو الہ موسیٰ چیز بر ورو خیجم دے الہ موسیٰ علیہ السلام پسی یا لعلی دین پارا چیز اتولعو زان خبر کم الہ موسیٰ دا معبود و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام نا وی دا خبر ہولی کولا روح المانی وی دے پا دی قوم بانے التباس راوست چگنے زا حق لٹو نو کچری رشاد موسیٰ علیہ السلام الہی
نو یره بسوبه منو پدی په قوم وخت ورول چې په پدی کې به وخت لري او دا معنی د رښتیا جوړ کړي وکنا نو باز علماء او جوړه کوله او سو کوئی جوړ کړي نو خو مقصد پدی کې پدی کمزور خلکو التباس چیرې تحقیق می شروع کړي دي کچره را لپته ولګي کنه نو به منو او باز ور دا بادشاہان بازي پدی ترتیب باندې خلکو لواره ټاله ورکړي نو پاره کې کلونه تیر شي وشي وسم وي وير الناس او اسلام بجوړي نو پاره کې بیا بل څه خبر روزي نو سم شران غریبانان خو په وفات شول بیا نور وي ير جرګه ناسته اسلام براولي دا وېدا مشکلات دي دا نو دې مورلو ير محل جوړم او حضرت موسی عليه السلام نے اعلان نظام خبروم کچې خبر حق کړنو چیرې بیا به ومنو پدې په خلق وخت ورولو و انی لا ظنه من الكاذبین او بشک زخام خایکن کوم پدې درو جنونا یره زما خو یقین دې چې شک منشتا استاد او تسلی لپاره ځا یو چته بنگله بجوړه کوم هغه کې با زحالات معلوموم چې موسی علیہ السلام الہ او معبود شتاو کنا واستكبر هو تکبر کړو او جنوده فی الارض او لخر دا غپز مکه کې بغیر الحق پناه کی طریقې سره وزنو او د یقین کړو انهم چې بشک دی لینا علی یرجعون زمون طرف ته واپس نکړې شي فاخذناه ولمغا وجنوده لخر را فنبذناهم فی الیم نورتاو کړي میو غی په دریاب کې فانظر نوغورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ و خیری انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه غرزولی مال فرعون او د قوم ولخر ائمه مشران د بيدیني يدعون الى النار خلق به اور ترابل په دنیا کې و يوم القيامت او پرز د قیامت لا ينصرون دوی سره امداد و نکړې شي واتبانهم فی هذه الدنيا لعنه ورپسې کړو موږ داغي پسې په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت او پرز قیامت هم من المقبوحین ریبا غید بد شکلنا اور بوسوی نو شکلونه به بد او ناکار شي ولقد اتینا موسی الکتاب او بشک ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما پس داغنا اهلکنا القرون الاولى چې هلاکی کړي مون پیړې بنای بصائر هغه کې د عقل مندۍ دلایل للناس د پاره د خلقو وهدن او دا تورات شریف ہدایت ورحمتن او دا تورات شریف رحمت لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې د نصیحت قبول کی او دا آیات ته علماء لیکلي چې د تورات شریف نه پس عام عذابونه دنیا کې نه راغلي لکه په خواب عام عذاب راغی نو دا دور ټول خلق بمړ شولې نه پس بنور الله پیدا کړ دا آیات چې علماء لیکلي د تورات شریف د نزول نه پس عام عذاب نه راغلي اوس عذاب سره ابن کثیر وایي وی بل امرا المؤمنین ان یقاتلوا اعداء الله من المشرکین اس اغام عذابون ناراضی بلکہ مومنان ته حکم دے چې تاسو مشرکان سره قتال وکړي اغام عذابون چې په خاور 50 د زلزلې 50 د چغي په شکل کې او ټول به ختم شو د تورات شریف نه پس عام عذاب الله بیان درانه غلې دا ہدایت و رحمت لعلهم یتذکرون د دې لپاره چې د نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربی او نوی ته حبیب په طرف د مغرب د کوه تور تاسو ول حبیب موجود خنوي اذ قضینا الی موسی الامر کلا چې ورکړو موسی علیہ السلام ته پیغمبري وحی مورته ولېګلا پیغمبري مورته ورکا امر نہ مراد امر د نبوت ته او قدوینا عهدنا الیه مورتا یعنی وصیت کو د پیغمبرای او دا پیغمبري مورته ورکا اذ قدوینا الی موسی الامر کله چې حکم کړو موسی علیہ السلام ته د نبوت پیغمبري مورته ورکړو وما كنت نویت حبیب من الشاهدین د حاضرنا تد حاضرین نه ایت چې وਹੀ کېدا
او یا کسان یو موکه کی ځان سره بوتلیو نو تپا او یاو کسانو کیم نوی چې تاسو غنی رسول دل او نن قوم تا امت ته بیانوي ولکن انشانا قرونا لیکن موږ شو پیدا کړی موږ پیړای فتطاول علیهم العمر نو گشو پاوی عمرنا د امتونو او د اې پیغمبرانو په منځ کې ډېر زمانہ براله ناغیب شریعتونه بدل کړ او د دین په ځای بی دیني پسې روان شول نو په دې اعتبار موږ نبی رولې غلا وਹੀ به موقع فتطاول عليهم العمر نو گشو پاوی عمرنا وما كنت نوته حبيب ثاويا مقيم ديرا في اهل مدينه فمدين والو کی تتلو علیہم آیاتنا چلوستل لفاغی زمون آیاتنا اول تری دا خبری گنزده کی اولن شعیب علیہ السلام واقعات قوم تا ذکر کے او دیره کی دا تتلو علیہم نمراد سری یعنی لکا شاگر چی استاز تا یو شیلولی ازدکولو پنیت ذکر سبق دو طریقہ یا شاگر دوی استاز ہوگی خی یا استاز ہوئی و طالب ہوگی خی نو دیره کی دا تتلو علیہم آیاتنا نلستلی په طریقې د ذکر علم ولکن كنا مرسلین لیکن مونږ شیو مونږه رالی ګن کیو تعالی د وਹੀ مرسلین اے مرسلین لکا موحین الیک تلک الایات آیاتونه درته مونږ رالی ګری وما كنت انویته حبیب بجانب الطور پطرف د کوه تور اذن دینا کله چې موږ आवाज ورکړو موسی عليه السلام ته आवाज نسو مرادو الله ورته انی انا الله رب العالمین ولکن رحمتا من ربک لیکن دا نن چې تاسو لپاره د امت ته بیانې دا رحمت دې د طرف درفستانه قران می در ترولې ګلو پاغي کې دې ټول حالاتو می خبر کړي لتنذر قوما وذا قران راغله صد پاره دې چویره تا قوم ماتاهم من نذیر چنه راغله دوی ته سو کې اور کون کې من قبل کتا نمخ کې د فترت غ زمانہ یادای عیسی علیہ السلام او د حضرت نبی علیہ السلام په منځ کې بل پیغمبر نو دې ته فترت زمانہ وای نذر راغله دوی ته من نذیر سو کې اور کون کې من قبل کتا نمخ کې لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبت او کشرن ودا چرسیدل ودوی ته مصیبت نہ مراد عذاب د دنیا او آخرت ته کشرن ودا چرسیدل ودوی ته مصیبت په دنیا کې یا په آخرت کې بما په سبب دا مالو قدمت ایدیهم چروان دی لګلی دی لا سن دوی فیقولون دیب بیاوی بیا بیوی ربنا ازمغربا لولا ارسلت الینا رسولا تعالی را لګلنا مونږ رسول فنتبع آیاتک نمون بروان شو استا آیاتونو پسی ونکون من المؤمنین او شب مونږ ایمان وروړونکو نام سبا الله وای ک چری مالا قران او خپل پیغمبر نو را لګره نو دای بدا عذر پیش کولو خدا عذر می ورته پرې نخو لکه دا شان آیات د سورۃ طه کې تیر شوه آیات یو سلسلور درشم او سورہ مائدہ کی اندغ شان تیر شویر آیات کلسم فلما جاءهم الحق ہر کل چراغ دویت حق من عندنا زمون طرفنا ندئی ترازون شورو کل قالوا آئینوی لولا اوتیا اولی ندی ورکڑشوی دی نبی علیہ السلام تا مثل ما اوتی موسیٰ ومثل لاغی چی ورکڑشو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفروا آیا دای کفر نو کړه بما را معجزاتنا را کتابنا اوتی موسی من قبل چور کړه شو موسی علیہ السلام ته د دین مخکی قالوا ویلودوی سحران تظاهرا ودا دوال د جادو کتابونه دي تظاهرا د یو بل مدد کوي یا هو قرآن او تورات شریف مراد ده یادا چې سحران تظاهرا اے ساحران ودا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الیاذ بالله دوال جادوگر دي تظاهرا د یو بل مدد کوي ودا د یو بل مدد او تعاون کوي وقالو دی ویلو
انا بكل کافرون مونږ د هر یو کتاب نه ک تورات ته او قرآن نه انکار کوونکیو قل ورتوا فاتو روړی بکتاب یو کتاب من عند الله خو چې د الله د طرف نوی هو چې د کتاب اهدا منهما ډیر هدایت والوی منهما د دې دواړو کتابونو چې قرآن او تورات شریف دی اتبعوه نزود آغی پس روان شم ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی چه تاسو قرآنم نمانی و توراتم نمانی نزئی بیا خود دینا دیر ده ہدایت کتاب راڑی خدا سے کول نشئی لکه سورہ اسراء کی تیرشیو آیات تاتیم کی قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ کچره دی جواب درنو کو تا او ستارا دعوت قبول نکو فعلم نپو اشان نما يتبعون اهواءهم چې بشک دی روان دي د خپل خواهشاتو پسې دی د خپل خواهشاتو پسې دي ومن اضل او سوق د ډېر لوی گمراه ممن دا چانا اتبع هواه چې روان شوه د خپل خواهش پسې بغیر هدم من الله بغیر د هدایت نه طرف الله نه ان الله بشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکوي قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول د قول مراد دی چې قران پاک دی او وصلنا جلالین شریف کوئی په معنا د بیان دی وصلنا لهم القول اے بینا لهم القرآن بیشک بیان کړی موږ دوی ته قرآن د سره پار لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دوی سوچ او فکر وکړي او نصیحت قبول کړي او لهم کې ضمیر مکی والو ته او قریش ته راځي او بعد وی وصل په خپل معنام دی توصیل ستوي یو شی د بل سره پی وسکول نیو معنا دا انزلنا علیہم القرآن متواصلا بعضه اثر بعض قرآن خو لگ لگ راغلے وکنا نو بعضی دا بعضی پسی متصل راغلے یادا معنا وصلنا لهم خبر الآخرت بخبر الدنیا ویدیتا می پی وسکڑے خبر دا آخرت دا خبر دا دنیا سرا دنیا خوئے پستر گوی نہیں کنا نو آخرت میں مرتضی سے بیان کو لکه سوک چی پستر گوری اللہ او دا اللہ رسول دا قبر دا آخرت دا جنت و جہنم دا سے خبریو کی لکه سرے چی پستر گوری نو وصل پخبل مانام دے ولقد وصلنا لهم القول او بیشک پی وسکڑے دے مونگ دویتا اغا خبر دا آخرت دا خبر دا دنیا سرا دا آخرت خبری مرتضی سکڑی لکتب ویچ دے والا پستر گوری لعلهم یتذکرون دین پارا چرئی نسیت و آخری الذین آغاکسان آتیناهم الكتاب چورکڑی منگا کتاب من قبله دے قرآن نمخ کے هم به یؤمنون ناغی پا دے قرآن بانی ایمان روڑی حق پرس علماء داغی یادے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ کلچولستے شیرا قرآن پدوی قالوا نوائذ آمنا به ایمان مروڑ دے پدی کتاب انہو الحق من ربنا بیشک دا کتاب حق دے طرف دا رب زمنا انا کننا من قبله مسلمین بیشک منگا مخید نزول دے قرآن پاکنا مسلمین مسلمین یعنی موحدین معنی و مخلصین من اللہ لتابدارو او من قبل ان کی دو حکم دا اللہ اولائک دغا کسان چی پخپل کتابم ای ایمان روڑو یہود و نصوارو او چی قرآن نازل شو سی پدی ایمان روڑے یؤتون اجرهم وربکریش دویتا اجر دوی مرتین دو کرتا بدویتا دوی دا اعمال و اجر ملاوشی بما صبرو پسبب دا آغی چی دی صبر کڑیو او اجر مرتين تفصیل لے کہ معارف شپگم جل کی ذکر کرے چی اجر مرتين سلوئی قرآن شریف خواسم ویری چی من جا بالحسن فلو عشر امثالها یونی کی سوکو کی نلس بدلے بھئی ندلتا مرتين مانا سوے گورا
یو اصل عمل له یو انعامی ثوابونه دي. نو دا الله قانون دا دی چې یو نیک عمل سوکو کی نو لس انعامی ثوابونه په سیوا ورکړي. دې کې مرتين مراد دا دی هغه اصل عمل ورته دو پیری لیکل کی او دا غین عامی ثوابونه علاوه دي. نو اجر مرتين دا معنا دا معرف وي. نفس عمل دو کرتولی کړي شي او دا غین عامی ثوابونه علاوه دي. وربکړي شي دوی تاجر د دوی مرتين دو کرتا او دا اهل کتابو کې چې څوک ایمان راړي د پارمدار الله د حبيب بیبيانو تماجر مرتين دي. یو مسلمان قرآن وای او پدز دکول گران دی خودے بیام پریزین تر مرگا او دز دکول کوشش کری نو دسرم اجر مرتين وعده د اجر مرتين دا وربکلی شدوی تاجر دی دوکرتا بما صبروا فسبب داغی چی صبر کرو ویدرؤون بالحسنت السیئہ او دفکی دی پنیکی سر بدیو گناہ لرا پنیکی سر گناہ سنگ دفکی گی گناہ دیو کا توبہ دیوستا اللہ گناہ معاف کی دارنگیو سڑی بد اعمالو کل او نیک اعمالو کل نو بلا توبی د نیک اعمالو سروارو گناہو معاف شي. یادی کی د حسنین اخلاق مراد دی او د سیئین بد اخلاق دی دفکی په خو اخلاق او بد اخلاق یعنی په صبر سره تکلیفونه د مشرکانو د فکی یا دفکوی په معروفات سره سیئ منکر لرا یا دفکوی په توحید سره سیئ شرک لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مالنا چې موږ رزق ورکړی دوی ته ينفقون دا الله لاره کې لګي واذا سمعوا اللغو کله شو اوریدای شرک یو معنا روح المانی دا کړو او لغو معنا غاړي درته مخ کې تیر شي او دې کې روح المانی دا مو لغو نه مراد سری دای ته خلق بدر دی وای تکلیف ورته رسي کنځلې کوي واوریدای اللغو برباد خبره اعرضوا عنه ندیداغین مخواری وقالوا دا مومنان ورتوی لنا اعمالنا مونږ د پاره بدلی زمونږ د عملونو وی ولکم او تاسو پاره کافر اعمالکم سزا تاسو د عملونو وی سلام علیکم سلامتی علی پتاسو بس زمون تاسو له سلام دے لا نبتغي الجاهلین نلټو مونږ صحبت دنا پوهانو انک بیشکت چی اے حبیب لا تهدی لار نش سمولے ہدایت نش کولے من ها چاہتا احببتا چی من احببتا چیتا اور سرڑے رمینا طور سر محبت ساتے دا آیات مبارکہ وی دا ابو طالب بارک نازل شعر آغی بارک ابن کثیر و روح المانی دیر احادیث تنقل کری انک بیشکت چی لا تهدی تو قادر نی پدی چه ہدایتو کیا غشاتا احببتا چستا وسر من راوستا اور سردر محبت تے ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت کبھی آغچا لے چه خوشی او دلتا ہدایت پدی مانا دے ایصال الالمطلوب چورتوئی انبیاء علیہ السلام لار خی لار بیانی قرآن خی قرآن بیانی خو توفیق چال د ایمان روڑو نشی ورکولے دا انبیاء علیہ السلام په وس کې دي د ایمان توفیق ورکول دا وس او طاقت او دا اختیار د الله په لاس کې دي ولکن الله لیکن الله یهدی من یشاء ہدایت کوي هغه چاله چې خوشي او هو عالم بالمهتدین او دا الله خپوه د پلار مندن کو وقالو او ویلی دوی دی کافر وی ان تبع الهدى کچره تابعداریو کو موږ د هدایت یعنی قران او د نبی علیہ السلام پس روان شو کچره تابعداریو کو موږ د هدایت ما کړه تاسو ر الله حبیب نتخطف من ارضنا نوبت تختول شموند د ازمکنا خلق بمو ذکری نو باسی نو بیا و زمون فارد استوغنی او دوسیدو کمزه اللہ اولم نمکن لهم آیا ندے اولم نمکن لهم آیا منزید ندے ورکڑے دویتا حرمن حرم شریف آمنن چدار امن والزیدے یجبا الیہ ثمرات کل شین راخ کیشی دیتا میوید ہریوشی
رزقا من لدنا دا رزق دے زمون طرفنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دوی نه پوهینا. نو دا کافر چوي کوم ایمان راو قران مو منلو یره مونږ وسو کو شړی الله وی دا امن زمي ورکړه مکه مکرمه ایسو کې نه شړی دا هر طرف نه میوي ور ترازی خدا د عزت او رات پسی. وکم اهلکنا من قريه او دیر هلاک کړی دی مونږ د کولنا بطورت معیشتها چې د حق نه ور تیر شي او غي په ژوند خپل کې دا انتصاب د معیشتها دا بنا ور تمیز دی یا مفعول به دی او دې کې پدې کې هغه لفظ فی محذوف بطورت معیشتها فی معیشتها دیر هلاکړي موږ د کولونا بطورت معیشتها چې هغه تکبر کړو په خپل ژوند کې. یو معنا دا تکبر کړو وی په خپل ژوند کې یاد حد نه ور تیر شيو معیشتها په خپل ژوند کې دا غي ژوندون د انسانيت نه ور تیر شو ظالمانه او سرکشي ژوند تیرولو. فتلک مساکنهم نو دغدی کندرات داوی لم تسکن چه استوگ نا پکی ندا کڑی شوی من بعدهم پس دالاکت داوی نا الا قلیلا مگر لغنتی نمراد سره چه پلا رسوک تیری گی نو بس دغ تیری دلی یو رز یا آباد رس پکی سارش. لیکن نبی علیہ السلام چه کلا اغا دیار سمود بانے تیرے دو نو مخین صحابو توی دائی اغا تباشوی علاقہ بانے تیری گئی سوکم چی تیری گئی سر کتا کئی او جاڑای اور اللہ حبیب سر مبارک کتا کو خیتیز رکا اور دیر پتیزی سر لاغین تیر شو. آغا دے کہ بعض خلقو بر آغستی اوڑا موڑی پاگے غگلو اللہ حبیب حکمو کوئی دا اوڑا توی کئی او اوڑی استعمال لکا واستوگ نا پکی ندشوی پس دالاکت داوین اللہ قلیلا مگر لغنتی وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ منگا پا میراث غستن کی حرس لرا تا حرس بمنگ پا میراث والو. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى او ندے رفستا حلاک ان کے دکلو حتی تردی یبعث چرولی کی فی امها اے فی اصلها وکبیرتها رولیگی پاغا مند دے کی رسولن پیغمبر. اے یو علاقی مراغی و مرکزی زی جد طول قوم اغی تراجم کی دلوی انبیاء علیہ السلام با اللہ مرکزی زی کرا لے گل نئی تبی دین بیانو کو بعض خاریوی نور واروار کلی راغی تابیوی نو اللہ و پیغمبر پغٹ خار کرو لے گلو نو چکل و خلقو انکارو کنو بیاو پی عذاب راغی تردی چی رولیگی فی امها پا من داغے کی پاسل لغکلو کی رسولن پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا اس انبیاء علیہ السلام چی قومن تبرال النکارسو چی لولی پدوی آیاتنا زمونگا وما کننا مہلک القرآن او نیومنگا حلاکون کی دکلو الا و اہلها ظالمون مگر داغی اسیدن کی ظالمانوی دین و قرآن او اسلام تے شاکڑی نزمونگا عذاب تراشی. وما اوتیتم من شین آغا چی در کڑشوے تاوستا من شین دس شینا تاسمر دو دنیا نعمتون بنگلے محلات باغات دا چی فمتاع الحیات الدنیا نو ادا لغن تفیدت جوند دنیا را وزینتها او زینت تے جوند دنیا وما عند اللہ خیر وابقا آغا چی دا اللہ سر دی غور دی وابقا میشری. افلا تاخلون آیا تاسو عقل نکار نالی چی دنیا و پا آخرت روان نکڑی دا. یو کس ازانو کبھی اب انشاءاللہ موزن پسوائیو